عمران خان ته یو ځل بیا د مذاکرات افر شوی دی او عمران خان دغه افر قبول کړی دی، خو دوه شرطونه یې ښودي دي. د عمران خان او د چیرمن پی ټی آی بیسر ګوهر ترمنځ چې کوم آخري ملاقات شوی دی، په دغه ملاقات کې مهم پیشرفت شوی دی. یو پیشرفت دا شی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف لخوا چې کوم د مذاکراتو پیغام و پاکستان تحریک انصاف ته، دغه پیغام بیسر ګوهر عمران خان ته رسولی دی. عمران خان دغه افر قبول کړی دی، د مذاکراتو پیشکش قبول کړی دی، خو دوه شرطونه پکې ضرور ایښودي دي د مذاکراتو حوالې سره. یو شرط دا د عمران خان وایي چې ټیک دا موږ مذاکرات غواړو د حکومت سره او باید چې مذاکرات شروع شي، خو دا مذاکرات د خفیه وساتلی شي د میډیا نه. هغه وایي چې د میډیا غیر ضروري مداخلت په وجه باندې چې کوم تیر مذاکرات روانو هغې نتایج مثبت رانغلل. میډیا خپل یو سکروټني عمل شروع کړه، د هغې په وجه مذاکرات ناکامه شول او دغه ناکامي چې کوم ده په دې کې اهم کردار د میډیا دی. نو باید چې راتلونکي کوم مذاکرات کیږي یا کیدونکي دي، شروع کیدونکي دي، نو هغې کې د میډیا مداخلت ونه کړی شي، میډیا دې د دغه مذاکراتو نه لرې وساتلی شي. عمران خان دا وایي چې د مذاکرات خفیه پکار دي، خفیه ساتل پکار دي. دویم شرط عمران خان دا ایښودی دی چې دې مذاکرات ته د اسټیبلشمنټ حمایت ضرور پکار دی. عمران خان وایي چې تر څو پورې د اسټیبلشمنټ حمایت حاصل وي، نو هغه صورت کې مذاکرات کامیابېدی شي. عمران خان د دې شرط مطلب دا دی چې هغه د حکومت په ځای اسټیبلشمنټ سره مذاکرات کول غواړي، ځکه چې دغه لانجه هم د اسټیبلشمنټ سره ده. نو دا موږ ویلی شو چې عمران خان موجوده وخت کې چې کوم د حکومت افر قبول کړی دی د مذاکراتو، نو په دې کې هغه د اسټیبلشمنټ سره ډیل کول غواړي. دغه ډیل به څنګه به کیږي، څوک به چاته څومره کوزه اوږه وړي، دا به راتلونکي وخت کې ثابتېږي. خو عمران خان د حکومت دا افر ضرور قبول کړی دی چې مذاکرات شروع کول پکار دی او دا مذاکرات به راتلونکي څو ورځو کې باضابطه توګه باندې شروع کړی شي. عمران خان دا هم وایي چې دې مذاکراتو کې هغه د اسټیبلشمنټ نماینده سره ملاقات ضرورت هم پیښ شي، نو هغه ملاقات کولی شي. په دې سلسله کې بیسر ګوهر بیان هم مخې ته راغلی دی. الیامین ګنډاپور وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې دی، د هغه بیان هم مخې ته راغلی دی. دواړه وایي چې د پی ټي آی قیادت په دې باندې متفق دی چې مذاکرات شروع کړي شي او دا باماني مذاکرات وي، مذاکرات کامیاب شي او کامیابېدو طرف ته یې بوځي، چې کوم مطالبات دي په هغې باندې مشاورت سره مخکې دوی لاړ شي، خبرې اترې وکړی شي او د هغې یو حل راوباسي. په دې سلسله کې دا خبره کول هم ضروري دي چې عمران خان چې کوم تیر مذاکراتي دور په هغه کې د عمران خان دا مطالبې وي چې الیکشن دې دوباره وکړی شي یا چې فام 47-45 قصه ده دا دې حل کړی شي. 26 نومبر او د 11 مۍ 9 مۍ چې کوم واقعیاتو، نو په دې باندې د جوډیشل تحقیقات وکړی شي او دغه مطالبات داسې چې حکومت دې ته تیار نه، نو هغې په وجه مذاکرات ناکامه شول. بل په دې مذاکراتو کې اهم خبره د عمران خان د رهایي ده چې آیا عمران خان به رها شي او که نه. عمران خان باضابطه توګه یا تحریري توګه باندې خو دا نشي ورکولی چې په ایجنډه کې دا شامل شي چې عمران خان دې رها شي. د هغې وجه دا ده چې عمران خان سیاسي مستقبل ورسره متاثره کیدی شي. که سبا عمران خان رها شي، د هغه باندې به دا یو تور ولګي چې د ډیل په نتیجه کې رها شوی دی، د اسټیبلشمنټ سره ډیل کړی دی. عمران خان دا کله هم نه غواړي چې هغه باندې دا ټیک ولګي. نو ممکن نه ده چې تحریري توګه باندې دا خبره شامل شي په ایجنډه کې، خو مذاکراتو آخري پوینټ هم دا دی، اولنی آخري پوینټ هم دا دی چې عمران خان رها شي او بیا امکان دا هم جوړېدی شي که چېرته دا مذاکرات کامیاب شو، کامیابېدو په لور باندې روان شو، نو د عمران خان رهایي ممکن ده. بل طرف ته راغله ثناء الله سټیټمنټ مخې ته راغلی، هغه وایي چې حکومت غواړي چې پی ټي آی سره مذاکرات وشي او دا مذاکرات کامیاب شي. وایي چې د سیاسي جماعتونو ترمنځ اختلافات سختې جملې معمول خبره ده. یو وخت کې اختلافات وي، بل وخت کې هغه اختلاف ختم شي. نو پاکستان تحریک انصاف سره که ډېر اختلافات دي، خو دا اختلاف که ختم هم شي، نو څه ناشنا خبره نه ده، دا د معمول خبره ده. موږ هم غواړو چې پاکستان تحریک انصاف سره دا معاملات حل شي او د دې یو مثبت نتیجه مخې ته راوځي. جنید اکبر کوم چې د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا صدر دی او د پبلک اکاونټ کمیټۍ چیرمن و، عمران خان په هدایت باندې هغه مستعفي شوی و، خپل استعفا یې بیرسټر ګوهر ته جمع کړې وه. خو بیا چې کوم د بیرسټر ګوهر عمران خان ترمنځ ملاقات وشو، په دغه ملاقات کې عمران خان دې د قایله شو چې جنید اکبر دې استعفا نه ورکړي، هغه د خپل چیرمنشپ پبلک اکاونټس کمیټۍ چیرمنشپ عهده برقرار وساتي. او وجه د دې دا ښودل کېږي چې که چېرته هغه د دغه چیرمنشپ نه مستعفي شي، نو پارټۍ یو شمېر پارلیماني مسایل سره مخ کېدی شي. نو په دې وجه باندې هغه استعفا هم چې ده هغه عمران خان واپس کړه، خپل فیصله یې واپس کړه او هغې په دغه عهده باندې برقرار وساته.